کتونکو د یوې جینۍ او دوو هلکانو چې په سکول کې مستیانې کړي او بدکاریانې کړي دي د ځان نه یې ریکارډینګ هم کړی دی او دغه ویډیوګانې اوس سوشل میډیا ته ختلي دي، خپرې شوي دي. نو دغه ویډیو باره کې دلته معلومات درکوم. که دغه ویډیو تاسو نه وي کتلي دغه ویډیو در سره هم شریکوم چې په سکولونو کالجونو کې نن سبا دغه حال شروع دی او دغه رنګ بدکاریانې، غلط کارونه او مستیانې پکې کېږي. نو دې ویډیو کې ټول معلومات وګورئ او هغه ویډیو هم وګورئ. کتونکو دغه ویډیو کې ښکارېږي چې یو جینۍ ده او دوه هلکان دي. په دغه ویډیو کې کیمره ځان ته لګولې ده او ګډیږي، ډانسونه پکې کوي، مستیانې کوي او نور هم داسې غلط حرکات یې پکې دغه ویډیو کې وکړي. دوستانو، هغه کسان چې کوم عزتداره وي او خپلو لوڼو باندې حیا پرده کې سبق وایي، نو هغه خلک خپل لوڼه خویندې نن سبا د سکولونو نه منې کوي او دغه کالجونو، سکولونو، یونیورسټیو ته یې نه لیږي، ځکه چې نن سبا په سکولونو، کالجونو کې، یونیورسټیو کې دا رنګ ویډیوګانې جوړېږي او دا رنګ خبرې پکې روانې دي. نو هغوی نه غواړي چې خپلې لوڼه خویندې داسې ځایونو ته ولیږي چې هغوی بې عزته کړی شي او د هغوی عزت باندې داغ ولګي. نو دغه ویډیوګانې چې په سوشل میډیا باندې خپرې شوي دي، کوم سکولونو، کالجونو کې دا رنګ عادتونه کېږي او غلط کارونه پکې کېږي، نو د هغه ځای منیجمنټ له پکار دي چې دغه کارونه بند کړي. ځکه چې داسې ډېر خلک شته چې خپل لوڼه خویندې سکولونو، کالجونو نه بند کړي دي، ځکه چې په دغه سکولونو، کالجونو کې دغه کار روان دی او هغوی نه غواړي چې زمونږ د عزت داغ ولګي او زمونږ خویندې او لوڼه داسې کارونو ته مخه وکړي او دغه غلط کارونه خپل کړي. نو کتونکو دغه ویډیو چې ډېره زیاته خپره شوې په سوشل میډیا باندې، نو غوښتلم چې در سره شریکه کړو. زموږ پیج ته راشئ او هلته تاسو دغه ویډیو کتلی شئ. که ویډیو مو تر اخره پورې کتلي وي نو ویډیو لایک کړئ او که چینل ته نوي راغلي نو چینل هم سبسکرایب کړئ. کتلی شئ. که ویډیو مو تر اخره پورې کتلي وي نو ویډیو لایک کړئ او که چینل ته نوي راغلي نو چینل هم سبسکرایب کړئ.